یاره زمانه 10 کاله ضایع شو. 10 کاله 10 کاله ګپ نه دی، دا پوره د نسل نیم وخت دی. دا 10 کاله مانه ضایع شوي دي. اوس په دومره منډه وال غواړي، دومره ناروا مینه به کول غواړي چې هغه 10 کاله موږ لږ کور کړو. ما تا ته که یاد ما غرض تا ته ووي چې زما زړه غواړي خو پښتو ده، او زه داسې هلک یم کله کله، خو زه کیدای شي بیا به افسر کور کې قصه کولی، ډاکټر صاحب به کولی، دی به کولی. ما ووی چې زه د ریاجي صاحب نه په بازار کې داسې، او دا خبره نن برملا کوم چې زه داسې ورمنډه کوم او زه ترې تاو شم. لکه زه ککړېدلی یم په ژوند کې، کیدای شي نورې مقیم راغلي ککړېدلی یم. زه چې حاجي صاحب ته کوم کړېدلی یم، په رب مې قسم دا احساسات صرف خدای ته پته ده، ما ته پته ده. له ځانه جنګ ګټل غواړي. دا ځان دی په موږ کې چې دننه کوم انسان یې هغه تا پلانې قیسې ته نه پرېږدي. د دغ سړي نه جنګ ګټل غواړي، او له ده نه چې دی وګټو د هر چا نه به یې وګټو. مولا دې زموږ زړونه، زموږ دا کورونه، دا نغري، دا وطن، دا ډېر لږ ژوند دی. شبیره 80 کاله باندې خبر اوږدېږي، بس نه اوږدو 80 کاله ژوند نه دی، د ژمي مازدیګر دی. دا به داسې تېر شي. بیا حاجي صاحب او افسر ناست دي، له دوی په بدۍ کې دی روان دي، بدي روانه ده، دوی دواړه روان دي. تنکي هلکان دې خوا او دې خوا، هر طرف ته که سوچ وکړئ تنکي هلکان پکې ځي، زنانه پکې خرابېږي، نسل پکې خرابېږي. کړه وړه د دوی دا ماشوم خبر نه دی سره چې دا ولې دی پکې نه ده پکار. بس ټول غم موږ د شا کو د خپل نسل کو. نو بس خبره دا ده چې حاجي صاحب ناست دی، له دوی په هغې پښتو کې موږ وایو نړۍ مننه، جهان مننه، هغه مننو والا خبره نه ده. مولا دې زموږ د برخې، زه اخره کې ډېره سوچه دعا کوم، زموږ د برخې خوشحالي دې د حاجي صاحب نصیب شي. بس